السلام علیکم. امید دی چې تاسو ټول په خیریت سره یې. نننۍ ویډیو چې کومه ده هغه ریلیټډ دی هغه دویمه ویډیو دا چې څنګه موږ تاسو ته ډومبي کې وې چې تاسو به د یوټیوب نه د پیسو ګټلو لپاره څه سټیپونه فالو کوئ. پیسې چې ګټئ نه هر سړی تاسو ته پته ده چې پیسې ګټي، خو کوم خلک وایي چې شارټ کټ طریقه نه د شارټ کټ لپاره بالکل دا ویډیو نه ده. تاسو مهرباني وکړئ بلې ویډیو ته لاړ شئ. دا ویډیو د یو پروسس دا شارټ کټ په دې کې نشته دی. یو سکل یو نیچ چې تاسو سلیکټ کړئ په هغه به کار کوئ ان شاء الله تعالی، او تاسو به د هغې نه کمنټس هغې ځای نه چې تاسو کله خپل چینل مونیټایز کړئ نه هغې پسې به ستاسو ارننګ شروع کیږي. ارننګ به په څو طریقو کیږي، څنګه به کیږي، ټوله طریقه تاسو ته ما په لومبۍ ویډیو کې تاسو ته ما وویل چې د یوټیوب چینل به څنګه جوړو. دا دویمه ویډیو ده، دې کې به د هغې چینل مکمل سیټینګ چې موږ څنګه کوو، چې د هغې کم کیورډز دي، ټیګ دي، نوم دی، یو شی بل شی، هر یو سیز چې تاسو به څنګه کوئ، د کم ځای نه به راخلئ، تاسو ته بالکل په اسانه سره ستاسو ورور خبره کوي په اسانۍ سره به درته ښایي. که تاسو وایئ چې موږ د یوټیوب نه پیسې وګټو، یوټیوب چینل جوړ کړئ، نه په صحیح طریقه باندې که چا نه جوړ کړی نه لومبۍ ویډیو وګورئ. لومبۍ ویډیو لینک په دې کې ما تاسو ته شو کړی دی، په هغه کې تاسو وګورئ. تاسو ته به لومبۍ ویډیو باندې اندازه وشي چې موږ به د یوټیوب چینل څنګه جوړو. په دویمه ویډیو کې دا دی چې موږ به نن د هغې مکمل سیټینګ کوو. په دریمه ویډیو کې به موږ چې کوم دی هغې کې ویډیو په صحیح طریقه باندې اپلوډ کوي څنګه هغه به جوړو. صحیح شوه. نه ټیم دلته ضایع کوم. اوس څه کوو، موبایل راخلو. په موبایل کې به تاسو ته زه وایم چې تاسو به د خپل یوټیوب چې کوم دی هغه د چینل مکمل سیټینګ به څنګه کوئ، د کم ځای نه به کوئ. اسانه طریقه ده، سمپل سټیپ بای سټیپ. خو یو سټیپ کو پکې تاسو میس که نه تاسو به بیا پوه نه شئ. که تاسو اردو کې کانټینټ جوړوئ، په انګلیش کې جوړوئ، هر څنګه چې جوړوئ، ستاسو ورور به تاسو ته صرف د یوټیوب د چینل د سیټینګ باره کې چې ستاسو سیټینګ لکه تاسو د چا دپاره کانټینټ جوړوئ نه هغه دا ده چې لکه مطلب تاسو اسلامیک جوړوئ نه هغې کې به چې کوم په هغې کې کیورډز دي، په هغې کې ټیګز دي، په هغې کې ډسکرپشن، هغه به تاسو هغه اسلامي ویډیو په حساب باندې سیټ کوئ. ټیم دل نه ضایع کوم. ډومبۍ به تاسو راشئ سیده خپل موبایل ته. خپل موبایل چې تاسو راواخلئ د موبایل، ګوره ډومبۍ خبره تاسو ته ما مخکې کړې وه. داسې کار به وکړئ سمپل څه. تاسو چې کله دغه کوئ نو کروم براوزر به اوپن کړئ. کروم چې تاسو کله اوپن کړو، په کروم براوزر کې به تاسو دلته کې y2.youtube.studio دا ډومبۍ به پکې ووهئ. چې دا خو پکې ووهه نو دی باندې به داسې کلیک کوئ، او چې کلیک یې کوئ نو نیو ټیپ باندې به دا تاسو ته اټومیټک کولاو شي. صحیح شوه. چې کله تاسو ته اټومیټک په نیو ټیپ باندې کولاو شي نو تاسو به څه چلو کوئ. که تاسو نه کولاویږي نو کمنټس وکړئ، ستاسو مسله به انشاءالله تعالی حل کوو. صحیح شوه. خلک وایي چې یاره تاسو وایټ سټوډیو ان انسټال کوئ، دا بالکل غلطه خبره ده. سمپل تاسو به راشئ چې کوم چینل تاسو سیټینګ کوئ، دې کې زه تاسو ته ښیم ځکه چې تاسو ته پته ولګي چې یاره څنګه اوس چې کوم چینل موږ نوی جوړ کړی دی. مطلب دا دی چې یو چینل ما جوړ کړو، لکه مطلب هغه د هر چیز په حساب باندې دا یو چینل دی. دا زه اوس اوپن کوم. دا نوی چینل دی ستاسو دپاره چې تاسو ته زه پوره سټیپ بای سټیپ وښیم چې تاسو به څنګه د دې ځای نه کوئ. صحیح شوه. دا اوپن شو. دې ځای کې چې کنټینیو باندې زه کلیک کوم، دا وګوره دا ماته وایي چې اوپن شه. صحیح شوه. اوس په دې کې چې راشي داسې به دا زه تاسو ته غټ کړم، لږ غونته کې لاندې پکې راشي، لاندې دې کې دا سیټینګ آپشن تاسو ته ښکاري. په دې چې آپشن باندې کلیک کوئ، په دې کې ډومبۍ چې کوم آپشن دی هغه تاسو ته دا وګوره سمپل چې دی کرنسي ده. کرنسي به تاسو نه چیړئ، کرنسي په ډالرو کې ښه ده. هغه چې کله مونیټایز شي بیا مسله ده. دویم چې کوم تاسو راشئ دویم نمبر سټیپ ته وګورئ نه دلته کې چینل دی. چینل دی، چینل ته تاسو راشئ. دلته کې دې چینل کې وګوره دا مالا جوړ کړی، مطلب دغه کړی نه دی، خو په دې کې به داسې کار وکړو چې په دې کې به سټیپ بای سټیپ په اسانه طریقه باندې یو سټیپ جوړ کړو. اوس په تاسو دا چینل چې کوم دی دا د کوم مطلب تاسو د څه لپاره جوړ کړی دی، اسلامیک کانټینټ دی، ایجوکیشن دی، یوټیوب دی، هر چیز چې دی تاسو ته پته نه لګي، تاسو ته څه آیډیا نشته چې دا به موږ څنګه کوو. تاسو به راشئ بیک، دلته کې به راشئ سمپل دې ته به راشئ او چیټ جی پی ټي به اوپن کړئ. دا بالکل فری اف کاسټ ده، هېڅ پکې هم نشته دی. په دې کې به زه ولیکم چې زما یوټیوب چینل دی د څه باره کې دی، زه به پکې ایجوکیشن ولیکم. صحیح شوه. زه به پکې دا ولیکم چې ایجوکیشن دی، ایجوکیشن به پکې زه ولیکم ایجوکیشن یوټیوب چینل. دې کې به تاسو ولیکئ ایجوکیشن یوټیوب چینل. دلته کې ګورئ چینل. صحیح شوه. یوټیوب چینل چې زه په دې کې اوس ولیکم نو ماته به دا یو سټیپ راشي، یو چې دا سټیپ کم دی د دې ځای نه به دا شروع شي. په دې کې به زه ولیکم دا یوټیوب چینل دی، ماته د دې لپاره څه شیز پکار دی، ډومبۍ تاسو ته څه شیز پکار دی، یو ښکلی غونته نوم پکار دی. تاسو ته نوم به ولیکئ یوټیوب چینل چې کوم تاسو د کوم مطلب ایجوکیشن چینل دی، زه به ایجوکیشن ولیکم. دلته کې مه ولیکه، دې ته مه ووایئ چې دا وګورئ دلته کې لاندې تاسو ته ښکاري چې د یوټیوب چینل نوم و. دا زه کلیک کړم، دلته کې ایجوکیشن یوټیوب چینل نومونه به دې ماته راکړي. دا وګورئ بالکل چې ستاسو پکې کوم نوم خوښي هغه نوم، سټایلش نوم به والي. ایډیو سپارک چې کوم دی دا به ووهئ، اسان ایجوکیشن یا چې کوم یو تاسو د څه باره کې سټډي بوسټ اور برین سکل اپ ایجوکیشن یا لاندې مطلب مختلف قسمه دي. اوس په دې کې که تاسو ته بیا پته نه لګي، کنفرم کولی نه شي، تاسو به دې کې ووایئ چې ته ماته کم راکمنډ کوې، چې کم ته ماته ووایې چې یاره دا ریکمنډ کا. ریکمنډ به ووهئ، صرف ریکمنډ مه ووهه.
چې ریکمند تاسو اوکې کوي څنګه کنه دلته کې لاندې به ډېر زیات تر راشي دی به تاسو ته وایي په خپله باندې ټیک شوه دا وګورئ دې ته وایي څه وایي دته ایزي آسان سره هر یو شیز دا لومبی چې کوم دی بیسټ اوورال چې کوم دی دې کې دې ته وګورئ سمپل هغه ټول سیزونه چې دی آسان ایجوکیشن ټول دته رااله په دې ټولو کې چې کم یو تا دې ماته څه وایي سبسه بیلنس علم جنکشن یا دا لاندې چې کوم دی اوس په دې کې که ستاسو نه خوښېږي هر یو چیز چې ستاسو کوم خوښ شي هغې په حساب باندې اوس په زه تاسو ته دا ووایم چې سټډي بوسټ یا آسان ایجوکیشن یا هر یو چې دی اوس په زه دا سپارک ایډیو دا ما ووخه دا د چینل زموږ نوم شو صحیح دا تاسو ته یاد پکار دی د دې ځای نه به ډایرکټ راشي دلته کې چې دلته کې رالی دا به دې ځای کې تاسو څه کوئ چې دې ځای کې رالی دې ځای کې سمپل به په دې ځای باندې د چینل چې کوم نوم دی هغه به دې ځای کې پهله حل نه چړئ په دې ځای کې چې کوم سیټینګ دی هغه سیټینګ به مخکې کوئ دلته څه دي کیورډز دی کیورډز چې لکه ستا ویډیو کومو خلکو ته لاړ شي په دې کې به تاسو څه وکئ دلته کې به زه ولیکم چې د چینل دپاره د ایډیو سپارک دپاره کیورډز راکړه صحیح شوه ایډیو سپارک کیورډز مکمل چینل के लिए دلته به ولیکئ ورته چینل صحیح شوه چې چینل دی ولیکه دا څنګه تا کلیک کو نه په دې کې به تا ته مکمل ګوره زه تاسو ته ځکه وایم چې تاسو به د خلکو پسې ګرځئ د هغې نه بیسټ دا ده چې تاسو به څه وکئ دا هر یو چیز تاسو ته بس تاسو ورو سټپ بای سټپ ښیي خو ویډیو به سکپ کوئ نه ویډیو که اوږده شوه دا وګورئ دا مکمل تاسو ته راغی په دې کې ګوره دې ته زه وایم چې کومه پکې ولګوه کومه پکې نشته دی ځکه چې بیا به پکې یو سټپ کوي نو کومه لګا کر دو دې کې به ولیکئ کومه لګا دلته کې چې ولیکئ لګا کر دو صحیح شوه دا ما ولیکو دلته نه دا به اوس هغه یو سټپ چې کوم دی مکمل دی به پکې کومه پکې راغلی صرف د دې ځای نه کاپي کوي چې کاپي خو کو دلته به راشي او په دې ځای کې به سمپل اسانه طریقه باندې دا پیسټ کوي پیسټ شو دلته به په نیکسټ باندې کلیک کوي په سیو باندې تاسو کلیک که صحیح شوه اوس دغه یو آپشن چې کوم زموږ دی هغه مکمل شو دویمه آپشن چې ستاسو ویډیو چینل ستاسو سرچ کې نه راځي که سرچ کې نه راځي د هغې دپاره چې کوم دی تاسو به څه کوئ دا ګورئ دا اوس دلته کې دا دویم آپشن چې کوم دی دویم آپشن کې څه دي ویډیو اپلوډ ډیټیل ډیفالټ چې کوم دی په دې کې به تاسو ټایټل نه لیکئ په دې کې به تاسو ډسکرپشن هغه مطلب هغه ټیګ به پکې ایډ کړئ چې کوم ستاسو هر یو دغه سره راځي نو ایډوکیشن دغه شانتې لکه ایډیو صحیح شوه دغه شانتې ایډیو ایجوکیشن صحیح شوه اور سپارک ایجوکیشن د خپل چینل هغه نوم چې کوم دی هغه به په مختلف طریقه باندې دلته کې ولیکئ دې سره به څه کېږي چې ستاسو ویډیو به ډایرکټ په سرچ کې په لومبي لکه چې څنګه یې څوک سرچ کړي نو ستاسو به لومبي ویډیو راشي په دې باندې تاسو کلیک کړه دا دوه څیزونه اوکې شو اوس به دا داسې کوي دې ته وګورئ اوس به راشي بیا دا سیټینګ ته سیټینګ چې وښیي په سیټینګ کې داسې لږ غونته کې دا کولا اوپن به کړم په دې کې وګورم اوس دا درې څیزونه تاسو ته ما د دې ځای نه وښول اوس دوه څیزونه نور چې کوم دي تاسو به واپس راشي دلته نه او د دې ځای نه به صرف راشي صرف ډایرکټ په خپل یوټیوب کولاو کوئ چې یوټیوب تاسو کله اوپن کړو په یوټیوب کې درته زه اوس وایم چې دا دوه سیټینګونه بقایه به څنګه کوئ دلته به په کلیک کوئ او دلته به هغه چینل چې کوم ستاسو خپل چینل دی هغه چینل به کولاو کوئ چې چینل د کولاو کو د چینل نه پس په سمپل په دې لومبي باندې په دې به کلیک کوئ او ستاسو چې کوم چینل دی دا به ویو کوئ صحیح شو اوپن به کوئ اوپن دی کو اوس په دې چینل باندې کلیک کا چې کم نوم موږ سلیکټ کړو هغه نوم به اوس دلته کې کم یو نوم هغه نوم اوس تاسو ته یاد پکار دی ځکه تاسو ته وایي چې سټپ بای سټپ دا سیز ګورئ چې ستاسو نه هېرېږي نه صحیح شوه اوس دې ځای کې موږ کوم چې ورکړی کوم نوم زموږ کم یو هغه نوم دلته کې راشي تاسو ته نه دا ایډوکیشن سپارک ایډیو سپارک صحیح شوه ایډیو سپارک کم یو هغه به موږ د دې ځای نه راواخلو چې کوم ځای کې هغه دلته کې موږ وکې کړو صحیح شوه دلته کې دا ما راواغسته کاپي به کم او واپس پر راشم او دلته کې به ولیکم صحیح شوه دلته کې ما پیسټ کړو دا سیو شو دا هم سیو شو دا کار هم وشو صحیح شوه دویم امپورټنټ شي چې هغه به په دې کې به هم دغه خپل نوم چې کوم دی نه دا به په دې کې ولیکئ چې دا دې ولیکه دې ځای کې به دا لږ غونته کې ټایم واخلي دا وایي چې یاره دا خو موږ سره اویلیبل نه دی 0 ورسره ته ووښه په خپله مرضۍ باندې ورسره داسې څه شیز ایډ کا چې ډاټ 0 ورسره ووښه څه ناڅه به ورسره خامخا واخلي چې هغې دپاره ستا دا نوم چې دی دا دغه شي دا نه کېږي 00 کا 00 باندې هم نه کېږي چیک ورسره مطلب تاسو ته به دلته کې راشي که زه اوس دا نه کوم که نه زه دې ځای ته رالم صرف دا کوم که نه نو په دې کې دا ماته سرچ کړي ګوره دې سره به زه کې ووایم په دې کې به دا ماته سرچ کړي دلته کې نه دلته کې دا راغی ایډیو سپارک ټیک شوه دا به اوکې کې چې اوکې کې دا وګورئ دا وایي چې دا پکې اوکې شو چې دا دې اوکې کړ دا ستا نوم د دې ځای نه بدل شو اوس مین چیز چې کوم دی هغه ډسکرپشن دی ډسکرپشن به څنګه کوئ د دې ځای نه تاسو به بیا راشئ داسې چیټ جی پی ټي ته به راشئ اوس په دلته ولیکو چې ماله ډسکرپشن راکړئ چینل
मुझे एडियो स्पार्क के लिए डिस्क्रिप्शन दे दो चैनल का। صحیح شو؟ دلته چې تاسو داسې وخی نه دی به ډایرکټ اتوماتیکلی به موږ له خپل هغه ایډیو سپارک چې کوم دی دا وګوره موږ له به پروفیشنل قسم ډسکرپشن تیار شي. ځکه تاسو ته زوامه چې تاسو چاته وایي ما چا په مینت مکوئ په خپل دا ویډیو ما ځکه دا ما اردو نه راړول دی پښتو ته دا چینل نه ماته لږه مشکلات دي په دې کې. اوس د دې ځای نه دا تاسو سمپل څه کاپي یې کا په کته راشه کاپي کا ټوټل کاپي کا دلته نه صرف او صرف اسانه طریقه باندې چې تاسو کار آسان شي. دلته نه دا ما کاپي کو راشه واپس دلته کې واپس چرالی دلته په چینل دغه باندې کلیک کا په یوټیوب باندې او په دې کې په دې باندې کلیک کا دا والا دا ستا ډسکرپشن تیار شو. اوس دې کې زمون کم سیزونه تیار شو دې ته تاسو وګورئ په دې کې هر یو سیز تیار شي زمون صحیح شو. دا وګور ایډیو سپارک هر یو سیز تیار شو. اوس په دې کلیک په سیو باندې به کلیک کی چې په سیو باندې کلیک کړه دلته کې اوکے کا اوکے سره زمون څه چلو شو زمونږ د چینل نوم هر یو سیز چې کوم دی هغه تیار شو. تیار شو راشه دا ګورو سره اوس چې لکسات دا زمونږ د چینل نوم تیار شو. اوس د دې بینر او لوګو به څنګه جوړیږي هغه لپاره بل ویډیو جوړو ځکه چې دا ویډیو ډیره زیاته وګدیږي. نیکسټ ویډیو کې به موږ بینر او مطلب چې بینر به څنګه جوړوي او پوسټر مطلب د چې کوم تمنیل تاسو دلته کې لوګو چې کومي هغه تاسو خپل هم لګول شي ساده او کو نه تاسو وایي چې موږ جوړو کو ناغه هم تاسو جوړوي د دینه خو هغه باندې به نیکسټ ویډیو جوړو ځکه چې دا ویډیو ډیره وګدیږي. که چېرې تاسو دې ویډیو سره تاسو فائدہ شوي سنه تاسو به سپورټ کوئ لایک کوئ به شیر کوئ به کمنټس به کوئ کو تاسو نوې چینل سبسکرایب کړئ چې داسې ویډیوګانې تاسو ته ملاويږي. نیکسټ ویډیو کې به ملاويږي ان شاء الله تعالی هغه ویډیو به جوړو په بینر او په لوګو باندې. ٹھیک ده. السلام علیکم.